ویلکم بیک ټو اور چینل. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې نه مخکې موږ تقریبا یو څو ویډیوګانې د کنورسیشن په باره کې اپلوډ کړې وي. کومې چې د زیاترو ملګرو ډېرې خوښې شوې او موږ ته تاسو دا ډیمانډ وکړو، دا کمنټ هم کول چې پلیز مهرباني وکړئ دغه شان ټاپک باندې موږ ته ویډیوګانې اپلوډ کوئ او راوړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده د نه مخکې موږ نور بل ټریپل ډیفرنس ورډز په باره کې یو سیریز شروع کړی او هغه لا جاري اوس هم دی. نو زیاتره ملګرو د ډیمانډ کاوه، نو ماته پته ولګېده، د دې نه ماته دا معلومه شوه ستاسو د ویډیو په دې ټاپک باندې دا ویډیو ته ضرورت دی، ستاسو په دې باره کې انګلیش زده کول ته ضرورت دی. نو نن ما هم دغه فیصله کړې چې نن به موږ د کنورسیشن په باره کې انګلیش زده کوو. یعنې په دې کلاس کې به دوه کسان په انګلیش کې یو بل سره خبرې کوي او دغه انګلیش به موږ زده کوو، تاسو ته به دغه مینینګ وایو او تاسو به دغه نه زده کوئ. په دې ویډیو کې د ویډیو کتل نفس بس تاسو ته دا پیدا وشي چې تاسو په انګلیش کې خبرې کولی شئ. یعنې که تاسو چېرې په یو موبایل باندې لګیا وئ یو چاته خبرې کوئ، نو تاسو به هغه ته خپله ریپلی خپل جواب هم ورکولی شئ او د هغه نه به تپوس هم کولی شئ. ځکه چې دا ویډیو ډېر انفارمیټیو ده، تر اخره پورې ګورئ، په دې کې موږ تاسو ته ډېر معلومات شیر کړي دي. نو وخت هم نه ضایع کوم، راځئ چې شروع کړو اوس دا لیکچر، دا کلاس شروع کړو. سو لیټس سټارټ اټ. فار ایگزامپل یو زموږ سره دلته دوه کسان دي، د یو نوم دی زاید، د بل نوم دی عمر. د دواړو په منځ کې یو شارټ شانتي کنورسیشن موږ تاسو ته راوړی دی، د په منځ کې موږ خبرې کوو. زاید فار ایگزامپل عمر ته رینګ وکړو، هغه ته یې ویل هلو هاو آر یو عمر، هلو هاو آر یو عمر، یعنی سلام کوم عمره ته څنګه یې. هلو او هاي. اوس زیاتره ملګري دلته وایي چې د هلو او هاي خو مطلب یو دی، نو دلته موږ هاي ولې نه استعمالو. زاید لکه زاید دا خبره کوي هاي هاو آر یو عمر، هاي یا هلو هاو آر یو عمر، د دواړو یو مطلب دی. خو راځئ زه تاسو ته د دې په منځ کې لږ ډیفرنس وښایم. هلو چې کوم دی دا زموږ سره فارمر انګلیش دی او هاي چې کوم دی دا زموږ سره انفارمر انګلیش دی. زما امید دی چې دې نه مخکې به تاسو دا نوي زده کړي، نن درته زه په دې لیکچر کې دا هم ښایم چې هلو دا زموږ سره فارمر دی او هاي دا زموږ سره انفارمر دی. اوس فارمر انګلیش څه ته وایي او انفارمر انګلیش څه ته وایي، نو په غور سره واورئ. فارمر انګلیش دا هغه انګلیش دی کوم چې موږ د ټیچرانو سره، د مشرانو سره، یعنی د هغه کسانو سره وایو کوم چې زموږ نه په رتبه کې اوچت دي، زموږ نه غټ دي. یعنی فارمر دا هغه انګلیش دی کوم چې موږ هغه کسانو سره وایو د کوم چې موږ عزت کوو. دغه شان پښتو کې هم دی، ځکه چې موږ د ملګرو سره یو نو موږ یو شانتې خبرې کوو په خپل منځ کې، ځکه چې زموږ ګپ وي. او چې کله مشرانو خبره راشي نو بیا په هغه وخت کې د هغه په مخ کې موږ خبرې داسې ډېرې نه کوو، په هغه وخت کې بیا موږ داسې خبرې کوو په کوم باندې چې هغه ته تکلیف نه رسي او کومې چې اخلاقي خبرې وي. نو دغه شانتې په هر یو لینګویج کې ځان له فارمر او انفارمر پکې. نو دغه شانتې هلو دا زموږ سره فارمر دی، یعنی دا موږ چې ووایو نو د دې مطلب دا دی چې دا موږ د مشرانو دپاره استعمالولی شو، دا یو ادبي لفظ دی. هاي دا انفارمر دی، دا هم موږ استعمالولی شو، خو هاي دا هغه دی کوم چې موږ د ملګرو سره استعمالولی شو، یعنی په دې باندې زموږ نه ملګري خفه کېږي نو او دا موږ استعمالوو. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته د پښتو یو ساده اگزامپل درکم، نو زما امید دی چې تاسو په دې دواړو باندې ډېر ښه پوه شئ. لکه فار ایگزامپل په پښتو کې دوه الفاظ دي، یو دی اوخره بل دی ډک شه. د دواړو مطلب سیم دی، د دواړو مطلب یو دی. خو چې کله ته یو مشر سړي ته یو مشر کس وي ستا نه په رتبه کې غټ وي او هغه ته ووایې چې ډک شه، نو دا خبره مطلب یو دی چې وخوره، خو هغه به دا بده وګڼي او په دې باندې به ستا نه خفه شي. ځکه چې دا چې کوم لفظ موږ استعمال کو دا د ادب نه دی، دا د ادب خلاف دی. نو که چېرې موږ دا یو ملګري ته ووایو چې ډک شه، نو زموږ ملګری به دا مایند نه کوي، په دې باندې به خفه نه شي، ځکه چې هغه سره زموږ ملګرتیا ده، هغه زموږ همزولی دی، هغه زموږ سره هغه ګپ دی، نو دا به هغه مایند نه کي او دا به هغه بده ونه ګڼي. نو دغه شانتې په انګلیش کې هم زموږ سره فارمر دا هغه انګلیش دی کوم چې موږ د مشرانو سره، د هغه کسانو سره وایو د کوم چې موږ عزت کوو، کوم چې زموږ نه په رتبه کې غټ دي. او انفارمر دا زموږ سره هغه انګلیش دی کوم چې موږ د خپلو همزولو سره، د خپلو ملګرو سره کوم چې موږ وایو، نو دغه انفارمر انګلیش دی. نو هلو دا زموږ سره فارمر دی، که چېرې موږ یعنې داسې کسانو سره خبرې کوو کوم چې زموږ نه په رتبه کې اوچت وي، زموږ نه په رتبه کې غټ وي، د هغو موږ عزت کوو، نو بیا موږ هلو استعمالوو. او که چېرې موږ د خپلو ملګرو سره انګلیش وایو، هغه زموږ سره همزولي یا سره زموږ ګپ وي، نو بیا موږ هاي استعمالولی شو. نو دا و ډیفرنس د هلو او د هاي په منځ کې. هلو دا زموږ سره فارمر دی، که څوک درنه تپوس وکړي چې هلو هاي کې ډیفرنس څه دی، دواړو مطلب یو دی. هلو دا زموږ سره فارمر دی
او هاي دا زموږ سره انفارمر دی. او نن سبا بالکل د فمنس کې ډیفرنس ختم شوی ځکه چې هاي دا زیاتره استعمالي او هل هم استعماليږي. که استعمال کوي څه فرق نه کوي دومره څوک نه مایند کوي او بیا هم د دې فمنس کې چې موږ لږ احتیاط وکړو نو ډیره بخوي. نو دا ولګ انفارمیشن کوم چیرته ما د هاي هلو په باره کې درکړه دا چې یاد کړئ نو ستاسو لپاره به ډیر اهم وي. نن سبا تقریبا دواړه استعماليږي کله یو استعمالي خلک کله بل استعمالي ځکه څوک یې زیاتره نه مایند کوي او ستاسو لپاره د پوهېدل به د نه ځان خبرول ډیر اهم وو. نو زما امید دی چې په دې خوا تاسو پوه شوي. اوس راځئ مخکې ځو. hello how are you how are you ته څنګه how مطلب دی څنګه are ye you ته د how مطلب دی څنګه یعنی په انګلیش لنګویج کې چې کله موږ وو چې ته څنګه هغه څنګه دی دا کار څنګه دی یا یو بل چیز په باره کې خبرې کوو نو دغه لپاره how استعمالیږي. how how د دې مطلب دی څنګه. are د are د زموږ سره هیلپینګ ورب دی او د are مطلب دی یې یعنی how څنګه are ye you مطلب دی ته نو د دې مطلب شو چې ته څنګه. how are you ته څنګه د یو ټکی مطلب دی how مطلب دی څنګه are ye you ته یعنی ته څنګه نو د سنټنس مطلب شو چې hello یا سلام کوم څنګه. نو عمر ورته بیرته په جواب کې څه وایي I'm fine thank you I'm fine thank you د دې مطلب دا دی چې زه ښه یم مننه. I'm fine دا زموږ څخه فاصل کې دی I am خو دا چې کله موږ په شارټ وایو شارټ ټرم یې وایو نو بیا موږ وایو I'm fine fine مطلب دی ښه یم یعنی I مطلب دی زه M مطلب دی یم fine ښه نو د دې مطلب دا شو چې زه ښه یم. thank you مننه thank you مننه یو مطلب دی ستا یعنی ستا مننه چې تا ما ترین کو زما دې تپوس وکړو. I'm fine thank you مننه بیرته ته په جواب کې هغه ته ویلی شي I'm fine thank you او بیا چې کله ته هغه ته وایې چې ته څنګه یې نو بیا به داسې وایې and you I'm fine thank you and you زه هو بالکل ښه یم ته څنګه and you ته څنګه یعنی تا ته زیات درینګ وکړو ته ویل چې ته څنګه تا ورته په انګلیش لنګویج کې ویل چې I'm fine thank you یعنی زه ښه یم and you او ته څنګه بیرته ته د هغه نه تپوس کوې چې او زه خو ښه یم مننه شکریه او ته څنګه نو بیا به داسې وې I'm fine thank you and you د and you مطلب دی او ته یعنی ستا څه حال دی ته څنګه ته وایه. نو زید به تا ته بیرته په جواب کې وایي I'm also good what are you doing I'm also good یعنی زه هم ښه یم am یا I am also هم د also مطلب دی هم یعنی زه هم ته هم هغه هم نو also مطلب دی هم good ښه یم I'm also good زه ښه یم. د دې نه مخکې چې عمر کوم سنټنس استعمال کړو نو عمر ویل چې I am fine دلته زید ویل I'm also good یعنی I am good یا I'm also good نو دلته دواړه تاسو ویلی شئ. I'm fine هم مطلب دی زه ښه یم I'm good مطلب هم دی زه ښه یم نو دواړه چې کوم ستاسو خوښ وي تاسو استعمالولی شئ. What are you doing ته څه کوې یعنی زید دی عمر ته وایي خبر ورڅه کوي چې زه هم ښه یم What are you doing ته څه کوې what څه د what مطلب دی څه are ye you ته doing کې یعنی ته څه کې What are you doing ته څه کوي یعنی څه په کور کې ناست وې څه کوي که څه وزګاري نو زما در سره لږ کار دی. عمر nothing much just sitting at home nothing much just sitting at home یعنی هیڅ هم نه کوم بس په کور کې ناست یم. nothing much یعنی هیڅ هم نه کوم دا ډیر زیاتره استعمالیږي nothing much یعنی هیڅ هم نه کوم just sitting at home صرف په کور کې ناست یم یعنی څه کار روزګار مې نشته داسې په کور کې ناست یم نو بیا په انګلیش لنګویج کې داسې ویلی شي nothing much just sitting at home just صرف sitting مطلب دی ناست یم at home په کور کې یعنی څه کار مې نشته بس په کور کې ناست یم. نو زید به تا ته څه وایي Do you have time to meet today Do you have time to meet today آیا ستا سره نن د میلاوېدو وخت شته یعنی دې مطلب دا دی د عمر زید ته وایي چې آیا ستا سره ټیم شته دی فری ټیم در سره شته چې ته زما سره میلاو شي. Do you have time د دې مطلب دا دی چې آیا ستا سره ټایم شته Do you آیا ستا سره have time شته یعنی ته ټایم لري to meet today چې نن زما سره میلاو شي. د میټ مطلب دی میلاوېدل د چا سره ملاقات کول today نن د today مطلب دی نن
نو د دې سنټنس مطلب دا شو آیا نن د میلاوېدو وخت ستا سره شته یعنې ته زما سره نن میلاوېدی شي ستا سره زما لږ کار دی Do you have time to meet today دا کوم سنټنس چې موږ وایو دا صرف د عمر او د زید دپاره نه دي دا صرف د عمر او زید تاسو ته موږ یو اګزامپل درکوو چې تاسو بیا هم داسې وایي نو دا په خپل ډیلی لایف کې استعمالوئ د دې سره به ستاسو انګلیش فلوینسي راځي او ستاسو انګلیش به ورسره سټرانګ کیږي او په دې کې به تاسو سره یو بولډنس را پیدا کیږي تاسو کې به یو کانفیډنټ را پیدا کیږي او تاسو به په پوره اعتماد سره په پوره بروسي سره انګلیش ویلی شئ او ستاسو نه به غلطیانې هم نه کیږي نو دا انګلیش چې کوم درته موږ ښایو نو د کنورسیشن په خپل منځ کې د خپلو ملګرو سره لازمي کوئ عمر Yes, I'm free in the evening. Yes, I'm free in the evening. عمر ورته څه وایي عمر ورته وایي هو زه بالکل زه وزګار خو ماښام کې وزګار یم یعنې زما نور مصروفیات ډیر دي خو زه صرف د ماښام وزګار یم Yes هو I'm free یعنې زه free یم وزګار یم in the evening په ماښام کې یعنی عمر زید ته وایي چې زه اوس فري نه یم انشاءالله د ماښام به ملاقات وکړو Yes هو I'm free یعنی زه وزګار یم in the evening په ماښام کې ایونینګ مطلب سره د ایونینګ مطلب دی ماښام Yes هو I'm free زه فری یم یعنی زه وزګار یم د فری مطلب دی زه وزګار یم یعنی زما څه کار نه په دغه ټیم کې in the evening په ماښام کې ایونینګ مطلب دی ماښام زید Great let's meet at 6 o'clock Great let's meet at 6 o'clock نو زید دا به عمر ته په جواب کې وایي Great ډیر ښه Let's meet at 6 o'clock یعنی په شپږ بجې به میلاو شو Great مطلب دی ډیر ښه Let's meet راځه چې ملاقات وکړو at 6 o'clock په شپږ بجې 6 o'clock مطلب دی په پوره په شپږ بجې یعنی په شپږ بجې د ماښامې ته وزګارې ته فري نو ملاقات به وکړو Great let's meet at 6 o'clock نو عمر ورته په جواب کې څه وایي Okay see you then good boy Okay see you then goodbye د دې مطلب دا دی سنټنس ټیک ده هو بالکل ان شاء الله ملاویږو به یعنی به ملاقات کیږي د الله په امان اوکې د اوکې مطلب دی ټیک ده سمه ده صحیح ده see you then یعنی بیا به سره ګورو بیا به ملاویږو see you then مطلب دی بیا به ورسره ملاویږو بیا به ورسره ګورو ګوډ بای د خدای په امان نو زید ورته په جواب کې وایي ګوډ بای د الله په امان یعنی ستا هم د الله په امان نو دا یو شارټ کنورسیشن کوم چې موږ د دوه کسانو په منځ کې وکړو یعنی په دې کې به تاسو ډېر الفاظ او جملې زده کړي وي د دوه کسانو په منځ کې چې یو دوه کسان به څنګه په فون باندې خبرې کوي یو بل سره په انګلیش لینګویج کې او دلته موږ مختلف قسمه تفوسونه د یو بل نه د زید نه او د عمر نه د یو بل نه وکړو دغه د مینینګ درته موږ په پښتو کې وښودو که چېرې تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ نو تاسو بالکل 100% صحیح ته راغلي وئ ځکه چې په دې چینل باندې صرف او صرف ستاسو په خوښه باندې ستاسو په ډیمانډ باندې موږ ویډیوګانې اپلوډ کوو او تاسو ته موږ دا قسمه ښکلې ویډیوګانې راوړو او درته جوړوي که چېرې ستاسو څه قسمه کوېسچن وي تاسو زموږ نه بالکل په کمنټ سیکشن کې کولی شئ او انشاءالله موږ به ستاسو د کمنټ مطابق ستاسو د رای مطابق تاسو ته ویډیو اپلوډ کوو او که چېرې ستاسو خواهش وي ستاسو ارمان وي ستاسو ارزو وي او انګلیش زده کول غواړئ نو زموږ په یوټیوب چینل باندې هم د مخکې نه ډېرې ویډیوګانې اپلوډ دي او نورې هم را روانې دي نو د هغو نه فایده والی او خپل ټایم مه ضایع کوئ زمونږ چې کوم چینل دی دا بالکل ستاسو دپاره مفت دی په دې باندې تاسو هر قسمه ویډیو ریلیټډ د انګلیش کتلی شئ دا چینل بالکل مفت دی ستاسو دپاره ځکه زیاتره کسان کوم چې انګلیش ښایي هغه د دې چارجز اخلي د دې کورسونو د دغه انګلیش د ښودلو خو زمونږ دا چینل بالکل ستاسو دپاره مفت دی تاسو راځئ د دې نه فایده اخلئ او دا ویډیوګانې ګورئ نو انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده کیږي نو موږ ستاسو سپورټ کوو ستاسو دپاره دومره خواري محنت کوو ستاسو کار دا دی چې صرف د دې نه زده کړه وکئ او تیاره ویډیو تاسو ته اپلوډ شوې ده د دې نه فایده والی او تاسو موږ سپورټ کوئ ستاسو سپورټ دا دی که په دې چینل باندې نوي وئ فرست ټایم ته وزټ کړئ نو دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو نوي لایک کړي یو لایک ورکړئ یو ښکلی شان کمنټ موږ ته پرېږدئ